نن زما او ستا خانان شرمېدله دي د زمانې، نن زما او ستا وزرا رزله دي د دې زمانې. نه په ګیس ځان خبروي، نه په بجلي باندې ځان خبروي، نه په اوبو ځان خبروي. او چې وټونه نه راغلي دی مس مس کېږي. دا رزله دي یو چې وټ ورنه کوي و دې رزیله قوم ته. دا بدبخته دي، نه په شس سر خلاصوي. بس د وټو پر شپې باندې دی راننوځي، هر یو ځان امانتداره بولي. دا د زمانې خاینان دي عزیزان، دا د قوم غداران دي، دا د اسلام غداران دي، دا د دین غداران دي. نه خدای وی نه خدای ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. نہ اللہ راضی کی، نہ قوم راضی کل، نہ اسلام لگٹ راو، نہ ملک لگٹ راو. دی بدبخت عرض می دا دی زما عزیزانو چې انسان به هر عمل د الله د رضا دپاره کوي. نن که خان دی خپله خاني د نامه دپاره کوي، که ګورنر دی ګورنري د نامه دپاره کوي، که وزیر اعظم دی ګورنري د وزیر اعظم دپاره کوي، اور که مشر دی په دا بنیاد دی مشرتوب کوي چې زه خو نو مشر یم. زما عزیزانو انسان به هر عمل د الله د رضا دپاره. ابو عمر مجاهد خبره مې درته کوله، د څلورمې صدۍ بزرګ تېر سوی دی. نو حکومت وقت اعلان وکړي یو روډ یو نالۍ پخېدله. نو مولوي صاحب ته مې وویل ته به اعلان وکړې چې دا کار شروع دی. مولوي صاحب اعلان وکړي، بعد کې هغه مجاهد ابو عمر مجاهد ولرالی 1,00,000 روپیه ورکې. ول دا 1,00,000 روپۍ به واخې په دا لار کې به استعمال کې. زما ګرانه واوره داسې دا 1,00,000 روپۍ مولوي صاحب واخیستې. مازدیګر په لمانځه کې اعلان وکړي چې بهي تور ته وګوره دغه کار شروع دی، حصه کې واخلي. فلاني ابو عمر مجاهد 1,00,000 روپۍ ورکې. دی فوراً په مجمع کې ولاړ سو. ول مولوي صاحب په دغه پیسو کې زما د مور هم حق و، ما د مور سره مشوره نه وکړې، زما 1,00,000 روپۍ ما ته واپس راکړه. خلک ګردو شاوخوا وکتل، په مولوي صاحب کې خولې راایرې سوې چې دا 1,00,000 روپۍ اخیستې وې او دا یې واپس واخیستې. د پیسې مولوي صاحب واپس ورکې. خلک ولاړو، مولوي صاحب حجرې له ولاړی، دی پیسې ورلی. واورې زما وروره چې د الله مدد سړی پکار وي، د الله رضا یې پکار وي، مقصد یې د دا رضا وي، هغه دا رقم نیکي کوي. مولوي صاحب له ورغلی، ورته وایه ژړل. ول مولوي صاحب دا نیکي د 1,00,000 روپۍ ما د ده د رضا دپاره درکړی و چې دی راضي سي، د ده مال د ده دپاره مې درکړي. تا زما نوم واخیستی، زما په زړه کې ریاکاري راله، لحاظه ما پیسې واپس واخیستې. ها مولوي صاحب دا په 1,00,000 روپۍ واخه، خو زما نوم به د دې بعده چاته نه و راکړی. زموږ دا څه چمکوي. هغه یو حج له ولاړی، د چا 1,00,000 روپۍ پر باندې وی 50,000 دکاندار. دا حج چې رالی 3-4 ورځې چې کښېناستی یا دکاندار له روان دی. دکاندار ویل یاره دا څونه د مور شیدې دي چې د دې حاجي تور ته وګوره، زما 1,00,000 روپۍ پر باندې دي را روان دي، 1,00,000 روپۍ راکوي. دغه دی دا دی د مور شیدې دي چې دا نر سړی دی حج یې کړی دی، زما 1,00,000 روپۍ پر باندې وي را روان دي، دا 1,00,000 روپۍ راکوي. دا دی حاجي صاحب چې رالی روغبړ یې وکړي، سلام دعا وسوه. وی الله زما د خاطې کاپي ته راکړه. وی څه په کوې دکاندار؟ وی زما د نامه سره حاجي صاحب ولیکه. روپۍ خو نه در کوم، زما د نامه سره حاجي صاحب ولیکه. نو خو زه خو ماج له تللی وم. یو پر لمانځه ولاړو، دوه سره ګډ دی، وي دا دی بزرګ دی، دی سخي دی، دا دی هغه د دی په د لمانځه کې اوري چې زما خو تعریف شروع دی. په د لمانځه کې سلام په وګرځوي، زما روژه هم ده. انسان به هر عمل د الله د رضا دپاره بس دی دې ویني.